بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه کوم چې اړتیا لیدل کېده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی افغانستان ته راشي. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی افغانستان ته راغی. د سفر څخه څو موخې دي. یو دلته د ایچ پی سی یا د ظرفیت لوړونې کوم چې روان دی، شاوخوا 40 لوبغاړي ګډون کوي. د دې کیم څخه به څارنه کوي. د دې کوپڅنګ زموږ کوم د تخنیکی ډپارټمنټونه یا تخنیکی څانګې چې دي د هغوی سره به ناسته کوي او د راتلونکي لپاره به پلانو باندې خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو خبره سي د ملي لوبډلې نوې روزونکی چې فیبس نن افغانستان ته راغلی ده او موږ ټول ته ښه راغلاست ویلې. د تخنیکی ډپارټمنټونو سره ځانګړې ناسته تعارفي ناسته درلودله، له هغو سره وغږېده او په ضمن کې یو بریف میټینګ و چې د ټول ډپارټمنټونو په اړه ورته معلومات ورکول. هډ کوچ سره زموږ میټینګونه ډېر زبردست وسو. که څه هم کیمس سره کم ډیزاین شوی و، هغه کې لږ د اضافهوالی او کموالی راوسته د په مشوره باندې. داسې سره کم غوښتل سره کم کیم ډیزاین شي او کیم په سره کم سر ته ورسېږي. په هغه کې بعضې خبرې پوینټونو په هغه باندې وغږېدو. نو کوشش به کوو چې موږ ته څومره د ګراوند ریالټي یا دلته موږ ته د بیک ګراوند معلومات ده هغه په نظر کې سره نیسو او څومره د لوبغاړو معلومات ته د هغوی د سترینګث او د ویکنیسز هغه ډېر وګ ډسکشنز ده چې هغه د سره موږ تر اوسه پورې ډېر په ډیټیل کې نه یو غږېدلي. خو دی د افغانستان د کرکټ ټیم هډ کوچ ده، دا ریسپانسیبیلیټي لري، دا ذمهواري ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم پرفارمنس لیدل راتګ سره باید لوړ شي، په هغه ځایونو باندې کار وشي په کوم ځای کې چې معلومیږي چې د افغانستان ټیم سره باید ډېر زیار وایستل شي. که څه هم د بیک ګراوند نالج یا معلومات چې ده هغه به موږ نور هم ورکوو، نورې ناستې هم سبا موږ لرو تر څو پورې ټول دغه د کرکټ که هغه د زون په سطح باندې